ښه، دلته یو انځوریز ګراف راکړل شوی ده. نو انځوریز ګراف څه ته وایي؟ انځوریز ګراف هغه ګراف ته وایي چې موږ ته د انځور په مرسته سره معلومات راکوي. که دلته وګورو، دلته مو انځور موږک دی چې د دې په وسیله موږ ته معلومات راکړل شوی دی. نو که دې مثال ته راشو، نو دلته راکړل شوي چې یو موږک مساوي کیږي له یو انځور سره. او که عنوان هم وګورو، نو ویل شوي چې موږکان په فارم یا کرونده کې، یعنې په یو فارم کې څو موږکان لرو. په دې فارم کې موږ ته په هر ځای کې په بېلابېل ځایونو کې د موږکانو انځورونه راکړي چې په کوټه کې دومره موږکان شته، په پخلنځي کې دومره، په حویلۍ کې دومره او په بڼ کې دومره. راځئ اوس یې وشمېرو په هر ځای کې څو موږکان لرو. که په کوټه کې وګورو، نو 1 2 3 4. نو په کوټه کې موږ 4 دانې موږکان لرو. دلته به ولیکو 4. راځئ دلته هم ولیکو 4. اوس راځو پخلنځي ته. په پخلنځي کې به څو موږکان وي؟ راځئ دا هم وشمېرو. 1 2 3 4 5 او 6. نو په پخلنځي کې 6 دانې موږکان دي. ډېر موږکان لرو. نو 6 یو 6 به دلته ولیکو. ښه، اوس راځو حویلۍ ته. په حویلۍ کې به موږکان وي که نه؟ راځئ ویې ګورو. 1 2 3 3 موږکان دي په حویلۍ کې. نو 3 دانې دلته لیکو 3 او دلته هم لیکو 3. اوس راځئ په بڼ کې ګورو چې څو موږکان شته. په بڼ کې به هم موږکان وي. نو 1 او 2. په بڼ کې 2 موږکان لرو. نو دلته لیکو 2. اوس کیدای شي یو څوک موږ نه پوښتنه وکړي چې په ټول فارم کې څو موږکان دي. نو دا اسانه ده، راځئ ټول سره جمع کړو. نو 4 جمع 6 10، 10 جمع 3 14 او 14 جمع 2 هم مساوي کیږي له 15 سره. نو په ټول فارم کې موږ 15 موږکان لرو. نو بیا هم انځوریز ګراف هغه ګراف دی چې د انځورونو په مرسته موږ ته معلومات راکوي. د مثال په توګه که یو څوک موږ نه پوښتنه وکړي چې په پخلنځي کې څو دانې موږکان دي، نو موږ انځورونه شمېرو. 1 2 3 4 5 6 موږکان. یا هم موږ ته وایي چې په بڼ او حویلۍ کې په دواړو کې څو موږکان دي. نو 2 په بڼ کې او 3 په حویلۍ کې، چې دواړه 15 کیږي. او یا هم که موږ نه پوښتنه وکړي چې په ټول فارم کې څو موږکان دي، نو 4 دلته په کوټه کې دي، 6 په پخلنځي کې دي چې 10 کیږي، 3 په حویلۍ کې دي چې 14 کیږي، او 2 په بڼ کې دي چې ټول 15 موږکان کیږي.